السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو روز تاسو مرګره جوالي صافي سي سي تاسو سره د نن د ویډیو مقصد دا دی چې د علاقې د بجلی مسلې حل سړي. اول خو تاسو ته دا وایم چې بجلی ضروري ونه ده. زمونږ علاقه کته پاتې ولې ده بجلی نشته د الله ولیانو. کم هنرمند کسان چې د بیروزګار ناستي، کم کسان چې د کار د بجلی د وجې بیروزګار ناستي، ماشومان عذاب کې، زنانه عذاب کې، کاریګر عذاب کې، هنرمند عذاب کې، تاسو په عذاب کې. چېرته سوچ هم کړی تاسو څومره خرچه کوئ د بل نه د ورکولو د وجې تاسو ته بجلی نه راپرېږدي، تاسو په ځان څومره خرچې کوئ. پرته شته یو پی ایس تاسو والی، شیشه تاسو والی، ډي سي پکې تاسو والی، ډي سي دا، ډي سي هغه، ډي سي انورټر دا، ډي سي انورټر هغه، څومره خرچې تاسو په ځان باندې کوئ. تاسو به چېرته حساب کړی یو وړوکی کور د یو څو کسانو کم از کم چې حساب وکړي د کال 15,000 روپۍ د دوی نه سین باندې وړي صرف د ډي سي دا سیسټم هر کال. تاسو به حساب کړی دی. ښه اوس راځو چې د خبرې حل څه دی، مسلې حل څه دی. حل خو دا دی چې دواړو طرفو کاته ورانه ده. دا یو لاس او دا بل لاس دې ته وایي پړق. دا یو لاس ته کټ که ته پړق ووه، دا لاس ته کټ که ته پړق ووه، دواړه لاسونه یو ځای که پړق دې وباسه. حل څه دی؟ حکومت له پکار ده چې کم زړې قرضې دي نو هغه زړې قرضې دا نه چې خلکو په سټونو باندې واچوه. تاسو په پټو سترګو خلکو په سبیلونه رالېږل. ستاسو د ادارو نه اهلی د حالت دې ځای ته ورسو چې اوس یو کس هم زموږ علاقه کې بل نه ورکوي. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې کومې زړې قرضې دي دا یکدم مه غواړئ. دا تاسو نوي میټرې کسان ولګئ نو هغه نوي میټرو پسې په بل کې لږې یعنی 500 مانتلي اچوئ. ستاسو زړه ریکوري به مو وشي او خلکو ته به فیسلیټي هم راشي. ایز سمپل ایز دیټ. او د علاقې خلکو ته مې خواست ده تاسو به څه کوئ؟ تاسو مهرباني وکړئ ځان له میټرې ولګوئ او 400 ورکړئ د حکومت لا. حکومت به دا کار وکړي، عوام به دا کار وکړي او دا مسله به الله حل کړي. علاقه به مخکې روانه شي. او ادارو ته مې خواست سپیشل واپډه ته چې مهرباني وکړئ تاسو خپل ډیوټي په ایماندارۍ کوئ. که ویډیو هم خوښ شوی حل هم خوښ شوی ملګرو سره شیر کوئ او که نه مې خوښ بس اګنور یې کوئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله.